ताकि हम फलस्तीन के इशू के बारे में बात कर सकें। له قطر څخه علاوه هیڅ عربي هیواد دې ته تیار نه دی چې د فلسطین پر سر د غربي هیوادونو یا ویسټرن پاور سره مذاکرات وکړي. اخیر دغه عربي هیوادونه د غربي هیوادونو غلامان څنګه شول؟ له نن څخه پوره 100 کاله وړاندې اټومن امپایر عثماني خلافت د خپل واک یا د خپل ځواکمنتیا په وروستي حالت کې و. په عین وخت کې فرانسې، برتانیې او نورو غربي هیوادونو غوښتل چې اټومن امپایر یا عثماني خلافت ختم کړي، خو دوی په دې پوهېدل تر هغه چې په عثماني خلافت کې داخل څخه کوم قوي فاصل نه وي شوی، دوی هیڅکله نشي کولی چې عثماني خلافت له منځه یوسي. سلطان عبدالحمید د عثماني خلافت وروستی ځواکمن حاکم و. هغه ډېره هڅه وکړه چې عثماني خلافت دوباره په پښو ودروي، ولې بریالی نشو. عین وخت په ترکیه کې د ځوانانو یو ګروپ مصطفی کمال اتاتورک په مشرۍ د پرمختګ په حال کې و چې دغه ته ینګ ټامز ویلي. دوی انټي اسلامیک او نیشنلیست افکار درلودل. د دې ځوانانو باور دا و چې د ترکیې د بدبختیو لامل اسلام او هغه مینورټي یا اقلیتونه دي کوم چې د عثماني خلافت په داخل کې پاتې کیږي. د ځوانانو دې ګروپ د خلیفہ په شتون کې په عربي ژبه باندې بندیز ولګاو او هم خلیفہ سلطان عبدالحمید لري او فرضی د هغه ورو خلیفہ چې هغه یوازې په نوم خلیفہ او د ترکیې زیات واک او اختیار د ځوانانو له همدغه ګروپ سره و. په ترکیه کې په عربي ژبه بندیز او په نور اسلامي اشعارو بندیز د دې لامل وګرځید چې د عربو او د ترکانو ترمنځ یو لوی درز رامنځته کړي. برتانیه چې په همدې تمه ناسته وه چې عثماني خلافت ته دفاعي ټک کېږدي، د دوی تر ټولو لوی اقلیت عربان یې د عثمانیانو پر خلاف پاڅون ته رابر کړل. د دې کار لپاره په عربو کې یو قوي لیډر ته اړتیا وه تر څو د عثمانیانو پر خلاف پاڅون رهبري کړي. برتانویانو د دې پاڅون لپاره شریف حسین ابن علي وموند. شریف حسین ابن علي کوم عادي کس نه و، بلکې دا د هاشمي خاندان څخه و او د نسب په لحاظ د حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه له اولاد څخه و. تر ټولو مهمه نقطه چې شریف حسین ابن علي ځواکمنتیا ثابتوله هغه د دوی قبیله بنو قتاده وه چې له تېرو 200 کالو څخه راپدې خوی د مکې معظمې د ښار کنټرول په لاس کې درلود. شریف حسین ابن علي سره برتانویانو معاهده وکړه چې کله دوی له عثماني خلافت څخه خپل ځان خپلواک کړي، دوی به د عربو لپاره یو لوی دولت جوړ کړي او مشري به د شریف حسین ابن علي په غاړه وي. دا ټول هر څه هغه وخت روان و کله چې ترکیه یا عثماني خلافت په عین وخت کې د فرانس، روسیې، انګلستان او داسې نورو غربي هیوادونو سره د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال مخامخ و او په ورته مهال د عربو لخوا یو لوی پاڅون هم د عثمانیانو پر خلاف روان و. دې چارو لوی عثماني خلافت چې پخوا ډېر لوی و په یو کوچني خلافت بدل کړ. عربو له عثماني خلافت څخه په 1919 میلادي کال د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای سره سم خپلواکي واخیسته. برتانویانو د شریف حسین ابن علي سره خپل هغه قرارداد چې کړی هغه منظور نه کړ یا په هغه قرارداد ولاړ پاتې نه شول، بلکې په فلسطین کې د اسرائیلو د جوړولو پلان یې رامخکې کړ. د کوم سره چې شریف حسین ابن علي سخت مخالفت خو دا هغه نقطه وه چې برتانویان دا ځل د شریف حسین ابن علي پر خلاف راپورته شول. عربانو په 1919 میلادي کال کې له عثماني خلافت څخه خپلواکي واخیسته. اوس نو شریف حسین ابن علي په دې تمه ناست و چې د عربو لپاره به یو لوی دولت جوړیږي او مشري به یې د په غاړه وي، ولې دا خیال یې هسې خوب پاتې شو. هغه وخت چې برتانویانو په فلسطین کې د اسرائیلو د رامنځته کېدو پرېکړه وکړه، شریف حسین ابن علي د دې پرېکړې سخت مخالفت وکړ او عین وخت په ترکیه کې هم د ترکانو وروستی خلیفہ سلطان عبدالمجید د ځوانانو د هغه ګروپ لخوا چې مشري مصطفی کمال اتاتورک کوله وروستی خلیفہ یې له ترکیې څخه ویست او ترکیه په یو ملي دولت بدله شوه او عثماني خلافت پر تابوت وروستی میخ د ځوانانو همدې ګروپ ټاکوهه. کله چې د عثمانیانو وروستی خلیفہ سلطان عبدالمجید د ترکیې ویستل شو، دا نو له پیړیو وروسته په نړۍ کې مسلمانانو کوم خلیفہ نه درلوده. دغه وخت په نړۍ کې ځواکمن کس که د مسلمانانو ترمنځ و شریف حسین ابن علي و او پر همدې تمه ناست و چې اوس به خلافت ترلاسه کوي او کم از کم د عربو مشري به ترلاسه کوي. خو کله چې د اسرائیلو موضوع رامنځته شوه، شریف حسین ابن علي بیرته د برتانویانو پر خلاف واقع شو او د اسرائیلو د رامنځته کېدو مخالفت یې وکړ. دغه وخت فرانسه رامخته شوه. انګلستان ته یې وویل چې تاسې د مسلمانانو لپاره یو داسې څوک د خلیفه په طرف د خلافت په طرف روان کړی چې د هغه په مکه کې اوسیږي، د هغه ریښه هاشمي ده او بل د عثمانیانو تیر خلفا څوک چې ژوندي وو د شریف حسین ابن علي د خلافت ملاتړ یې کوو. نو دا واضح د برتانویانو او د غربي هیوادونو لپاره د خطر په معنا سره وه. همغه و چې برتانویانو دا ځل د شریف حسین ابن علي لپاره یو بل کس پیدا کړ چې دا له صحنې وباسي. عبدالعزیز ابن سعود دا هغه کس و
څنګه چې برتانویانو د عثمانیانو پر خلاف شریف حسین ابن علي تقویه کړ، عثمانیان په ختم کړل، نو دا ځل انګریزانو عبدالعزیز ابن سعود د شریف حسین پر خلاف راپورته او په عربو کې پرې د شریف حسین حکومت ختم کړ. شریف حسین د برتانویانو لخوا نیول کیږي او د قبرس یو زندان ته لیږدول کیږي او په پایله کې عرب په یو هیواد نه بلکې په لسګونو د شلو په شاوخوا هیوادونو باندې تجزیه کیږي چې ټول په یو نه یو قسم د برتانیې تر استعمار لاندې پاتې کیږي. کله چې په 1945 میلادي کال کې دوهمه نړیواله جګړه ختمه شوه، په نړیواله اړیکو کې یو بل هیواد را داخل شو، هغه د امریکا متحده ایالات و. د عربي سیمو په داخل کې چې د انګلستان څومره مستعمرې یا څومره ځایونه و، ټول په تدریجي شکل امریکا ته فرخ پرېښودل او دا ځل د عربو یو نوی مالک د امریکا متحده ایالاتو په نوم رامنځته شو. امریکا په عربو کې ټول هغه لیډران یو بل پسې له منځه یوړل څوک چې د امریکا او د غربي پالیسیو خلاف و، هغه په لیبیا کې معمر قذافي، که په مصر کې حافظ محمد مرسی، یا هم په سعودي عربستان کې شاه فیصل، او یا هم په عراق کې صدام حسین و. دا د ټولو هغو عربي واکمنانو اوسنیو او پخوانیو لپاره یو خبر دی که څوک هم د غربي پالیسیو پر خلاف په عربي هیوادونو کې سر پورته کوي، نو انجام به د دغو څلورو لیډرانو په شان وي. نو د عربو یا هغه مستقل هیواد خوب چې شریف حسین ابن علي لخوا لیدل شوی د عثماني خلافت په ختمولو سره هغه په یو حقیقت بدل نشو، بلکې عرب په شلو شاوخوا کوچنیو دولتونو وویشل شول چې ټول په یو نه یو شکل د غربي پاور یا د ویسټرن پاور غلام